ننګرهار ولایت ته د ولسمشر غني سفر څه یې وویل او څه یې وکړل مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یو رسمي سفر د ننګرهار د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه دې ولایت ته له لوړپوړي امنیتي پلاوي سره سفر درلود. هغه په دې ولایت کې د امنیتي مسؤلینو سربیره د ولسي پاڅونوالو او قومي مخورو سره جلا جلا کتنې درلودې. د دې لیدنو پر مهال ولسمشر محمد اشرف غني وویل ننګرهار کې داعش وسلوالې ډلې ماتې خوړلې او اوس یې غړي له کورنیو سره دولت ته تسلیمیږي چې ډیری بهرانیان پکې پاکستاني اتباع دي. ولسمشر غني دغه راز په ننګرهار کې دولت ته د تسلیم شویو پاکستاني داعشیانو په اړه وویل هیڅکله به دوی میرمنې او ماشومان د پاکستان حکومت ته ورنکړي بلکې د دوی خپلوانو ته به یې وسپاري. ښاغلي غني وایي دوی به د داعش وسلوالو د بهرنیو غړو له کورنیو سره د افغاني دود له مخې چلند وکړي او زیاته یې کړه چې د داعش تسلیم شویو داخلي جنګیالیو په اړه به ولس پرېکړه کوي چې څه ډول سزا ورته وټاکي. ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار ولایتي ادارې ته هم سپارښتنه وکړه چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو اولادونو او میرمنو سرپرستۍ لپاره یوه طرحه جوړه او له ده سره یې شریکه کړي تر څو له مخې یې ورته بودیجه منظوره شي. هغه دغه راز په دې لیدنو کې د دې ولایت ولسي پاڅونوالو سره هم ژمنه وکړه چې لا به د حکومت ضد ډلو پر وړاندې تجهیز کړي او دفاع وزارت ته یې سپارښتنه وکړه چې ستا ولسي پاڅون کوونکي دې په سیمه ییزه اردو کې جذب کړي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د افغان دولت عملیات چټک شوي او د دوی په خبره داعش وسلواله ډله دې ته اړ شوي چې له خپلو کورنیو سره افغان پوځیانو ته تسلیم شي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار ولایت کې په روانه میاشت کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون تر 600 زیات داعش وسلوال افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې دا 4م ځل دی چې ننګرهار ولایت ته سفر کوي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مې راسره تر پایه پورې وکتله. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.